دا د شاتو ماشینونه چې دی پراته دي د شاتو دا ماشینونو باره کې درته هم لږ ډېر معلومات چې دی درکول غواړم جي دا وګورئ دا د دې لاس کې وي دلته یو تن ولاړ جي او دا چې دی داسې تاوی دا چې کله تاوی نو دې سره څه کېږي دلته کې یې دلته فرېمونه اچولی شوي دا وګورئ دلته یو فریم دوه فریم درې فریم څلور فریم چې دې کې واچوي نو دا داسې تاوی نو چې دا کله ډېر زیات تاویږي نو شات په دې سرو باندې روځي او دلته کې پورې کېږي بیا دې ته چې دی دلته کې یو خوله جوړوي دا خوله وګورئ جي دلته لاندې ورته ټپکۍ ایښي او دې له چې دی دا خوله داسې کولاوي او داسې بندوي نو چې کله دا ماشین ډکېږي نو دا خوله ورته کولاوي ټپکې ترې ډکېږي او بله طریقه دا ورته ښیم چې که چېرته په مچۍ کې تاسو ته بشکه ماته در ووته ماته بشکه ور لاندې سوری وه بره سوری وه نو داسې به وکړئ برای برامني چې 10 روپۍ به چې کومه دا چې دی دې ګلی کې زه چکر وایم دا ټول چې دی داسې مسلسل د شاتو دوکانونه دي او د مچو هر یو سازو سامان چې دی دلته کې میلاویږي السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم جي دا وخت زه موجود یم ترناب فارم کې او ترناب فارم کې یو خاص ځای کې کوم ته چې ویلی شي د شاتو مارکیټ نو بالکل نن چې دی زه د شاتو مارکیټ کې موجود یم او انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به چې دی د مارکیټ حوالې سره ټول تفصیلات چې دی کوشش به کوم چې تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کړم چونکې مونږ دلته کې راغلي یو ټپکې مو اغوښتلې نو دا وخت چې دی مونږ ټپکې مو ویشتې دلته زموږ یو لالاجي دی نو انشاءالله هغه سره به چې دی لږ ډېر ګپ شپ هم لګو او تاسو سره به په ویډیو کې شیر کوم جی فلحال چې دی مونږ روان یو کوم ځای کې چې ټپکې پرتې دي ټپکې به هم تاسو ته ښیم ریټونه هر څه ټول ډیټیل چې دی هغه مونږ تاسو سره شیر کړ د شاتو د مارکیټ صورتحال تاسو کتلی شئ جي او بالکل تیاریانې چې دی شروع دي د نویو شاتو دپاره چونکې اوس په شات چې دی د بیرې سیزن را رسېدلی دی نو دلته نه چې دی مارکیټ حوالې سره که زه تاسو ته ووایم نو دلته نه چې دی 300-400 کنټینر مال چې دی هر کال ځي د ټول نه غټ ایکسپورټ چې دی د شاتو دې مارکیټ نه کیږي او دا چې دی د ایشیا د ټول نه غټ مارکیټ دی نو بالکل دا معلومات مې هم تاسو سره شیر کول غوښتل ضروري مې ګڼل نو تاسو سره مې شیر کړ که اوس مونږ روان یو ټپکو لپاره نو ټپکې چې مونږ ویشتې هغه تاسو ته ښیم تاسو ته به خپله اندازه وشي آخرکار چې دی دلته ګودام ته مونږ راورسېدو دا بوتلې ټپکې تاسو کتی شئ مختلف کوالټۍ والا مختلف قسمه ټپکې چې دی دلته کې موجود دي نو امیر صاحب دا دومره ماشاءالله دا خرڅولو کې به ګران نه که خرڅ دي دا څه حساب دی دا څومره بشکې چې دا غټې غټې 55-56 ولا بشکې دي دا ټول خرڅ شوي دي پیسې راته راکړي دي مکمل پیسې دوی سره پر ما امانت بشکې دي او نوې بشکې دا دي کومې چې مونږ اغوښتې دا دي که نه او دا مکمل دغه دي بالکل د دې ټپکو دې کې دوه قسمه ټپکې دي یو دا ده بله دا ده نو امیر صاحب دې کې څه فرق دی دا یو ماته لږه غټه ښکاري یو وړه دا صرف چې کومه ده دا لږ خېټه وتې ده او دا لږ ډینګه ده ښه دښکه نری ده او دا پلنه ده دا پلنه ده دې کې دواړو کې 55-56 کیلو شات راځي شات پکې یو وزن یو پکې راځي صحیح دا چې دی د دې ریټ هم یو دی په دې کې یو مره شات هم راځي د دې دواړو وزن هم یو مره دی نو صرف سایز کې به تاسو ته فرق ښکاري د هغې ریزن دا دی چې دا لږ داسې اوږده ده او د دې کې دې ټپکې کې چې دی پلنوالی دی نور دا ټپکې چې د چا پکې کومه خوښه وي نو مونږ چې دی اوس دا اغوښتي دي له خیره سرې او دا تاسو ته مې ښودل ضروري غوښتلو ریټونه څه دي امیر صاحب یو ځل ورته بیا ووایي د دې نوي چې کومه ده 1150 روپۍ ریټ دی فرش 55-56 کیلو والا مطلب دا که چېرته مال شارټ شولو بیا مطلب دا اوچتېږي یو شل ورځې مخکې چې کومه ده ما مال نه راوړه دغه بشکې په 1300 روپۍ باندې ما په خپله واخیستې دي صحیح او چې کله مال زیات شي مارکیټ سره به چلیږي که نه مارکیټ سره به چلیږي چې کله مال زیات شي بیا ریټ راوغورځېږي چې کله مال کم شي بیا ریټ به راوخوځېږي نو داس حالات دا مخامخ چې کومه دا بیا استعمال کیندي بالکل جی دا وره 900 روپۍ کې ما په خپل اخستې دا استعمال شوه 900 کې ما په خپل اخستې او دا ته مارکیټ ته ډېر زیات راغلي او ډېر زیات راغلي ډېر تقریبا یو 40 کسانو او امیر صاحب کم قسم چې راشي پیله معلومات کوي مونږ خپل هم معلوماتو کو دروغ به دې کې څه خبره نشته مونږ معلوماتو کو دا غې نه پس امیر صاحب لرالو چونکې ریټ مخکې معلوم کړو نو ریټ د ټول نه مناسب چې دی امیر صاحب چلولو بالکل د سره چې دی خپل ډیل وکړلو ټپکې ته وایشتي تاسو ته نور ډیټیل مو وي او دې استعمال شو دا ټپکو کې که زه تاسو ته ویم دی کې داسې ټپکې هم شته دی دې کې به ځان ته ټپکې خوښه ګورې به چې هغه صرف یو ځل استعمال شوي دي تاسو ته به پکې خپل هم پته لګي ته دا وایم چې څومره مچۍ ولا راځي که نه زه ورته وایم چې ګوره دې ته پوکای ورکوئ داسې پوکای ور وکړئ
هوا ترې ووته واپس واپسې راشي نو دا ټیک ده دا ټیک ده چېرته اواز پکې رانغی نو بیا خپله هوا که هوای غیبه که واپس رونوته نو به بیا ماته یو لا فرق پی زه تا طریقه هم ښیم او بله طریقه دا ورته ښیم چې که چېرته په مچۍ کې تاسو ته بشکه ماته در ووته ماته بشکه لاندې سوری وه بره سوری وه نو داسې به وکړئ برای برامني چې 10 روپۍ به چې کومه ده صرف والی او یو به ایل پی والی په 15-20 روپۍ باندې هغه ده هغه ایل پی به دلته ورمنډه واچوي او بیا به ورمنډه صرف واچوي صرف چې په واچوي دغه به دینه به کڼه جوړ شي مکمل ټوله بشکه به ماته چې خدا ځای بیا نه ماتې کېږي امیر صاحب ډېره ښه طریقه مونږ ته وښوله نو امیر صاحب صرف او ایل پي نه خو به خوند نه نیسي نه معمولي یو ته یو خو داسې وي که نه چې ډېره زیاته به ماتوي که نه دا خو صرف داسې چوین پکې چې چوان دی وي مطلب چوان پکې وي که نه ذایقه هېڅکله نه بدلوي صحیح بس دا و چې مجبوره شي ځکه هغې نه وشات ډېر زیات دی بس هغه چوین پکې وي او سورماملي ورته سوری پکې وي هغې باندې ایل پی واچوئ او بیا ورباندې صرف واچوئ نو دا مکمل کلک کڼی به ونه جوړ شي انشاءالله هغه به صحیح شي ماته شي او هغه ځای به نه ماتېږي صحیح نو دا څه تفصیلات و چې تاسو سره مې شیر کړ ټپکې دا دي دې له اوس مونږ ګاډې کړې انشاءالله دا به کلي ته وړو دلته راسره په دې ویډیو کې یو بل شیز هم شیر کول غواړم دلته کې زه ګرځېدم په دې مارکیټ کې د شاتو په مارکیټ کې ترناف فارم کې نو دلته کې دا د شاتو مشینونه چې دی پراته دي د شاتو دا مشینونو باره کې درته هم لږ ډېر معلومات چې دی درکول غواړم جي دا وګورئ دا د دې لاس کې وي دلته یو تن ولاړ جي او دا چې دی داسې تاوی دا چې کله تاوی نو دوی سره څه کېږي دلته کې یې دلته فریمونه اچولی شوي دا وګورئ دلته یو فریم 2 فریم 3 فریم 4 فریم چې دې کې واچوي نو دا داسې تاوی نو چې دا کله ډېر زیات تاویږي نو شات په دې سرو باندې روزي او دلته کې پورې کېږي بیا دې ته چې دی دلته کې یو خوله جوړوي دا خوله وګورئ جي دلته لاندې ورته ټپکۍ خي او دې له چې دی دا خوله داسې کولاوي او داسې بندوي نو چې کله دا مشین ډکېږي نو دا خوله ورته کولاوي ټپکې ته ډکېږي بیا یې بندوي بیا دا تاوی بیا یې ډکوي نو څه داسې پراسس سره چې دی شات وځي که دې خوا ورسره مونږ وګورو دلته کې چې دی دا مشینونه هم جوړیږي دلته کې کاریګران چې دی لګیا دي دا د شاتو په مارکیټ کې دا وګورئ دا ټول چې دی د شاتو مارکیټ دی او دلته کې دا کاریګران لګیا دي دا قسم مشینونه چې دی جوړوي د شاتو دپاره د شاتو د ویستو دپاره څنګه شات وځي څه طریقې کار دی هغه مې در سره هم شیر کړلو او دلته کې دا کار شروع دی چونکې سیزن چې دی راورسېدو دلته په هډر باندې هم تیاریږي مشینونه چې د چا څه قسمه مطلب څنګه جوړول غواړي څه قسمه ضرورت وي هغه چې دی د هغه رنګې ورته دلته کې چې دی مشین جوړوي او هغسې چې دی تیاریږي دا چې دی دې ګلی کې زه چکر وامه دا ټول چې دی داسې مسلسل د شاتو دوکانونه دي او د مچو هر یو سازو سامان چې دی دلته کې میلاویږي نو بالکل دې ګلی کې به زه چکر وامه خو دلته کې د مچو سره تړلي هر یو سامان چې دی دلته کې میلاویږي نو هغه هم زه تاسو ته په دې ویډیو کې در مخامخ کول غواړم راوستل غواړم دا وګورئ جي دا مختلف قسمه دوایانې او مچو سره تړلې هر سامان چې دی په دې شاپ کې دلته کې موجود دی برشونه ټوپیانې دي جي او دا د مچو دپاره دوایانې مختلف قسمه دوایانې دغه وګورئ سموکر او چونکې ما د مچو کار کړی دی نو ما ته هم لږ ډېر علم چې دی د دې باره کې شته دی نو دا وګورئ جي دلته کې دا مختلف قسمه سامانونه پراته دي دا رمبې دی جي په دې باندې چې دی فرېمونه خوا دې خوا کوي او انشاءالله دې مکمل ګلی کې به زه اوس چکر وامه چې د دې مارکیټ صورتحال تاسو سره هم شیر کړم تاسو یې خپله هم وګورئ چې څنګه صورتحال دی دا وخت د شاتو د مارکیټ نو بالکل دا زه په مخه باندې روان یم او تاسو یې ګورئ چې ګیر چاپېره چونکې دومره ګرما ګرمي لا نشته دی شاتونه چې دی لا نه دي شروع که نه مارکیټ ته را روان شوي نه دي د دې د وجې چې دی ډیلرانو او خلکو چې دی ځانونه ریډي کړي دي او بس انشاءالله کله چې مو د شاتو راتلنه مارکیټ ته شروع شي نو بس ډیلران به مختلف کسان به چې دلته کې راځي شاتو اغوستو دپاره دا د ماسپښین تقریبا 12:30 بجې به اوس 12:30 یا 12 بجې به مونږ ټپکو لپاره راډیو ټپ نو دوستان امید لرم چې دا ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي اوس ماله په دې ویډیو کې اجازت راکئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان